نن دته یو بیماری خیمه او یو په جسم باندې دانې راخیږي یا زخې راخیږي دا سیز د تخیمه زیاده تاسو پریکټیکل خیمه او بیا د هغې علاج هم خیمه نو راځئ یو پیری یو نظر وینه داسې قسمه زخې یا دانې د چا په بدن باندې چې راوتي د هغې دپاره زبردسته او اسانه علاج انشاءالله په خپله باندې په کور کې تیل به هم ځان ته مخې ته کیدي د شړشمو تیل وي که د هر څه تیل وي خو د شړشمو تیل عموما استعمالیږي ډېر بهترین کار ورکوي او بل که د ځان خواته د لوټه کېښودله هم صحیح ده یو آیات کریمه دی هغه آیات کریمه اسانه آیات دی انشاءالله زه ته اوس تلاوت کوم دغه آیات مبارکه به یو پیره 21 پیرې ووې بیا به دم واچې شوف به پیچې ښه بیا به بیا 21 پیرې ووې بیا به شوف واچې بیا به 9 پیرې ووې 7 مرتبه او بیا به پې شوف واچې چې دغه د شوف واچولو نو بیا به په تیلو باندې او په دغه باندې په دغه دانو وغیره یا په دغه زخو باندې شوف اچې یو ځای په دوانو باندې بیا د دین وروستو یو دعا ده او په احادیثو مبارکو کې راغلی ده زیره ته وایم ما مخکې دې ویډیو شیر کړی و بسم الله تربت ارضنا بريقه بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا دا دعا غ آیات هم دتویم دا دعا به سره یو لسپیری او یو شوف په واچه ان شاء الله الله رب العزت تا که منظور وا په یو هفته کې دنه به دا ټول زخی و غیره ختم ان شاء الله بالکل به ختمي زما ذاتی وظیفه دا او ذاتی دم مې دی او د څومره کلونو تجربه مې ده په څومره کلونو الحمدلله د سې زخی او دانې سره خدای پاک ورک کړی دی چې د ټول عمرې وي هغه مو سره خدای پاک ښه کړی دی شفا د الله په لاس کې ده دعوه د شفا زما په لاس کې زه نه کومه دعوه د شفا د الله په لاس کې ده صرف دم او درود دا زموږ په لاس کې دی هغه آیات مبارکه یاد کړئ ښه زیره ته دلته په سکرین باندې بیا لیکم ان شاء الله شیرونه به لیکلی شوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین دا آیات مبارکه دی دا یادم کوي ان شاء الله او د دقه زخو د دانو د پاره استعمالم کوي نو ان شاء الله چې تاسو ته فایده حاصلېږي دغه سي د بل سړی په باره کې هم سوچو کې چې هغې ته هم فایده خدای پاک ورکړي نو بخل مه کوئ بس نور په خپله باندې پوهېږئ